کله چې ستاسو چینل وایرل کیږي نو دا داسې نه چې بس एकदम وایرل شي، بلکې د مخکې نه ستاسو چینل تاسو ته ساينس درکوي، یعنی مطلب په دې کې داسې نښې را پیدا شي چې آیا ستاسو چینل به کامیابیږي او که به نه کامیابیږي. نو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې 5-6 نښې ښیم، که چېرته خپل چینل به چک کړئ، که چېرته دغه نښې ورکې وي نو بس بیا پوه شئ چې نن دی که سبا دی په نږدې وخت کې ستاسو چینل وایرل کېدو والی دی او دا به انشاءالله ډېر زیات مخکې ځي. هغه کوم ساينس دي یو یو ته ګورو. خو ټول نه مخکې زموږ د کورس چې کوم سټوډنټ دی هغوی ته زه صرف دومره ویل غواړم چې د کورس کلاسز دې ځل د لیکشن لیټ شو. د هغې وجه دا ده ځکه چې موږ په واپ باندې کار کوو. د واپ نوم به کېدای چې تاسو نه یې اورېدلی، خو واپ یو داسې پلیټفارم دی چې دې نه هم خلک ارننګ کوي، ښه زبردست ارننګ ته کېږي. په نږدې وخت کې ډېر زیات مخ په وړاندې لاړو، موږ ورکې په خپله اکاونټ جوړ کړو، ښکلی رزلټ ورکوي او راتلونکی کلاس د هغې په باره کې دی خامخا یې ګورئ، د اوس نه ځان خبر کړئ. نوی پلیټفارم دی او زه به تاسو دا هم وښیم چې د هغې نه خلکو په کومه طریقه باندې څومره ارننګ وکړو. نو بس په دې وجه باندې دغه کلاس لږ لیټ شو، ځکه چې هغې کې همداسې ویډیو خو پرې موږ نه شو جوړولی، خپل اکاونټ هم پکې جوړ کړو، ټیسټ هم کړو او دا هر څه به انشاءالله تاسو سره شیر شي. اوس راځو د ساينس په طرف باندې. په فرست نمبر باندې موږ سره دی دلته وګورئ نیو ویورز. د نیو ویورز مطلب دا دی نوي کتونکي چې ستاسو چینل ته نوي راغلي. په دویم نمبر باندې موږ سره د کیژوال ویورز. د کیژوال ویورز مطلب دا دی هغه کتونکي، هغه خلک چې ستاسو یو ویډیو نیمه ګوري، هر یو ویډیو نه ګوري. او په تھرډ نمبر باندې دی ریګولر ویورز. د ریګولر ویورز مطلب دا دی هغه خلک چې هغوی ستاسو تقریبا هر یو ویډیو ګوري، چې څنګه ویډیو اپلوډ کې بس هغه ګوري. نو که چېرته ستاسو ریګولر ویورز چې ریټرنینګ ویورز هم ورته وي، که چېرته دا انکریز کېږي نو یوټیوب ته دا سیګنل ځي چې په دې کس کې کمال شته، دغه چینل بیسټ دی. ولې؟ ځکه هغه خلک چې هغوی د دې ویډیو نیمه کتلې وه هغوی بیا هم راځي دا چې کله ویډیو اپلوډ کړي نو دې بله ویډیو هم ګوري، بله ویډیو هم ګوري، نو خامخا په دې کس کې کمال شته، د دې کانټینټ بیسټ دی. نو په دې وجه باندې یوټیوب بیا ستاسو چینل په خپله پروموټ کوي. او دغه سیټینګ دا که چېرته تاسو په لیپټاپ کې، میک بک کې یا همداسې په موبایل کې وایټي سټوډیو کولاو کې نو په ایزي د دې تاسو ته پته لګي. دا وایټي سټوډیو چې کوم ده که نه دی تاسو دې لپاره نه دی درکړی چې بس څه چک کړه چې ستا سبسکرایبرز کم شو او که زیات شو. په دې کې تاسو ټول هغه څیزونه درکړي دي چې تاسو ته پته لګېږي چې تاسو به څنګه کامیابېږئ، د کم نه کم وخت کې به تاسو په یوټیوب باندې څنګه کامیابېږئ. نو دغه ټول څیزونه دا تاسو چک کوئ دي، تاسو ته پته لګېږي او یوټیوب غواړي چې تاسو کامیاب شئ، ځکه کله چې تاسو کامیاب شئ نو یوټیوب په خپله کامیاب وي. نمبر سیکنډ، your impressions are increasing. کله چې ستاسو امپریشنز نه دي دا انکریز کېږي، مطلب زیاتېږي. که ستاسو په ویډیو باندې ویوز راځي او که نه راځي، که ستاسو په ویډیو باندې ویوز لږ راځي او که زیات راځي، خو چې امپریشنز نه دي چې دا ستاسو زیات وي نو بس بیا پوه شئ چې ستاسو چینل وایرل کېدو والی دی، ستاسو چینل د کامیابېدو والی دی. امپریشن څه ته وایي؟ د امپریشن مطلب دا دی کله چې ته یوټیوب کولاو کې تا ته په مخه باندې کوم ویډیو راشي نو دغه شان یوټیوب ستا ویډیو هم راخلي او که خلکو سرچ کړي او که نه خو هغوی ته په مخه باندې ورولي. لکه فار ایگزامپل دلته تاسو وګورئ زموږ دغه یو ویډیو دا په دې منصوب را امپریشنز راغلي 409، یعنی یوټیوب زموږ دغه نوی چینل چې کوم دی د دې ویډیو راخستی او 409 کسانو ته په مخه باندې ورستی ده. خو بیا په هغې کې کلیک کړی پې څومره کسانو دی؟ صرف 29 کسانو کتلې ده. نو امپریشنز پې زیات دي، ویوز پې کم دي. ولې؟ ځکه چې دا نوی چینل دی او یوټیوب دا ټیسټ کوي، یعنی مطلب یوټیوب ستا د ویډیو دپاره صحیح خلک پیدا کوي، صحیح آډینس پیدا کوي. نو کله چې ستاسو امپریشن زیات وي، ویوز کم وي، دې ته به تاسو نه ورخطا کېږي ځکه ستاسو چینل نوی دی او په دغه ټیم کې یوټیوب ستاسو چینل ټیسټ کوي، ستاسو کانټینټ ټیسټ کوي او ستاسو دپاره صحیح آډینس پیدا کوي. نمبر تھرډ، درېیمه نښه دا ده که نه You are getting more comments than your subscribers. کله چې ستاسو په ویډیو باندې کمنټس راتلل سټارټ شي. پر دې ټایټل کې خو موږ درته دا لیکلي دي چې کله ستاسو د سبسکرایبرز نه کمنټ زیات وي، خو دې مطلب دا نه چې فرض کړه ستاسو 100 سبسکرایبرز دي نو 1.5 کمنټس به پرې راځي، بس یې څه ناڅه کمنټس پې راځي. که چېرته پې نه راځي نو طریقه یو لاره برابره کړه چې خلک په دې باندې کمنټ کوي، ځکه کمنټ چې کوم دی که نه دا یو قسم ته انګیجمنټ دی. کله چې یو کس کمنټ وکړي نو یوټیوب ته دا پته لګي چې په دې ویډیو کې څه ضرور شته، دا خلک ورکې انګیج دي، خلک یې خوښوي او خلک پې کمنټ هم کوي. نو په دې وجه باندې بیا ستاسو ویډیو دا پوش کوي او صرف یوټیوب ته دا پته نه لګي چې کله کمنټس راتلل سټارټ شي، که دا اوس 2 کمنټ وي، که 1 کمنټ وي، 10 کمنټونه کوي، نو دې نه تاسو ته هم دا پته لګي چې ستا په کانټینټ کې دم شته، په تا کې کمال شته، نن دی که سبا دی ستا چینل به وایرل کېږي. نمبر 4، your view to swipe ratio is over 70%.
خیر دا خبره خو صرف د شارټس چینل لپاره ده، هغه خلک چې شارټس ویډیو هم اپلوډ کوي. او دلته خبره د شارټس راغله که نه، نو زه تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې پلیز مهرباني وکړئ شارټس ویډیو نه دي دا خامخا سټارټ کړئ. که ته لونګ هم اپلوډ کوې که نه ورسره شارټس هم اپلوډ کړه. ولې ځکه په دې نږدې وخت کې چې مونږ کوم ریسرچ وکړو په شارټس باندې چې مونږ کوم کار وکړو اوس په دې لږ وخت کې ما ټول عمر په شارټس باندې کار نه کړی، خو د دې چې کوم رزلټ ما وکړ تاسو یقین کې زه ورته حیران او پریشان پاتې شوم. ډېر یو ښکلی څیز دی. اوس راتلونکي وخت ټول نوم دی شارټس دی. د خبرې مطلب مې دا نه دی چې لانګ ویډیو دا ختمیږي، خو د خبرې مطلب مې دا دی که نه چې په شارټس کې دومره څه دي چې تاسو به ورته په خپل هم حیران او پریشان پاتې شئ. د دې سی پی ایم نه دی اول ډیر زیات لو، ما به خپل هم کار نه کوم. اوس په مزه باندې انکریز کیږي، ډیر زیات انکریز کیږي، څه تقریبا 30 to 35 پورې دی سی پی ایم آر پی ایم دا ختلې دی الریډي، او دا به نور مخ په وړاندې ځي. شارټس یو داسې سیز دی که نه چې دې سره ستاسو چینل اوور نایټ مطلب په یو شپه کې په یو هفته کې وایرل کېدلی شي، ډیر زیات مخکې تللی شي. په شارټس کې داسې خلک دي که نه چې هغوی 300 میلیونه ویوز د میاشتې اخلي. اوس ته خیر 300 میلیونه ویوز ما اخله، خو که چېرته ته 1 میلیون یا 2 میلیون ویوز هم واخلي که نه، نو دا ستا جاب ریپلیس کوي. 50-60 زره او 20,000 به ته په اسانه د دې نه ګټې. نو چې کله ستا جاب ریپلیس شي، تر خپل جاب نه خلاص شي، بیا فل فوکس دې ته ورکړي، هغه 400 میلیون اخلي، ته د زړه نه کار وکړي، انشاءالله ته به 500 میلیون هم اخلي. داسې خلک دي چې هغوی د شارټس نه د میاشتې $40,000 $40,000 $80,000 او یو خو ورکې $100,000 هم ګټلي په یوه میاشت کې. خیر ته $100,000 د میاشتې مه ګټه، خو که ته $1,000 هم وګټې که نه دا ستا جاب ریپلیس کوي. چې کله ستا جاب دا ریپلیس کړي نو ته سبا $10,000 هم ګټلی شي او 50,000 هم ګټلی شي. زمونږ خلکو ته دا خبره سې هوایي ښکاري یا خوا دې خوا خبر ورته ښکاري، خو زما په یوټیوب کې څه تقریبا 6 کاله وشو، ما په یوټیوب کې ډېر څه وکتل. اوس په شارټس باندې په صحیح طریقې سره کار څنګه کېږي، ځکه ډېر داسې کسان دي هغوی چې زموږ الریډي چینل شته خو ویوز پرې نه راځي. نو ګوره داسې کار دی که نه چې د دې په باره کې یو کمپلیټ کورس په همدغه کورس کې کوم چې تاسو جوین کړی دی په دې کې درته ایډ کوم. خو یو ځل دی چې پکې مونږ دغه کورس کمپلیټ کړو په کوم کې چې ما تاسو ته ویلو چې څنګه به تاسو د 1000 سبسکرایبرز ته او د 4,000 غنټو واچ ټایم ته رسېدل نه مخکې ارننګ سټارټ کوو. چې کله دغه کورس کمپلیټ شي بس دې پسې نمبر د شارټس کورس دی. په شارټس باندې به انشاءالله په همدغه یو کورس کې تاسو یو کمپلیټ کورس ایډ کوو چې سټپ بای سټپ ګایډ به وي. مونږ چې په خپله په شارټس باندې په کومه طریقه باندې کار کوو دا به در سره شیر کوو. ساین نمبر 5 کله چې دغه 5مه نښه دا ستاسو په چینل کې وښکارېږي که نه، نو بس بیا ډېر زیات خوشحاله شم. یوټیوب سټارټ ریکمنډینګ یو نیکسټ ټو بگ کریټرز. کله چې یوټیوب تا بگ کریټرز نه دي غټ کریټرز هغې سره یو ځای تام ریکمنډ کوي. یعنی فار ایگزامپل ته یو ویډیو ګورې او دغه ویډیو د یو غټ کریټر ده، د غټ یوټیوبر، او ته چې هغې لاندې یا ریسیټ ته په پټه باندې وګورې نو په هغه کې تا ته ستا ویډیو ښکاره شي، یعنی مطلب نورو خلکو ته ستا ویډیو ښکاره شي. نو د دې ساین د دې نښې دا مطلب دی یوټیوب دا وایي چې ته دغه خلکو سره د بگ کریټر سره ته ډغره وې، یعنی مطلب تم یو غټ کریټر یې خو ستا صرف سبسکرایبرز دې کم دي او سبسکرایبرز به ستا په نږدې وخت کې ډېر زیات شي. ویورز نه دي کتونکي، دوی په غټ کریټر باندې ټرسټ کوي. نو چې کله ورسره ستا ویډیو هغوی سره سمه یو شانتې راشي نو هغوی ته هم دا پته لګي چې په دې کریټر کې هم کمال شته. ګوره دا زموږ یو چینل دی، په دې سکرین باندې چې تاسو ته کوم پکچر ښکاري کنه دا رینډم نه دي، دا زموږ د چینل دی، نوی چینل دی. نو د دې په یو ویډیو چې کوم دا نو دا دې کریټر سره دې بگ یوټیوبر سره یو ځای دوی سره سجیسټ کیږي. ګور دا کانټینټ وداوت کانټینټ چې کوم دی سجیسټینګ دیس ویډیو، ستاسو دغه ویډیو دا کانټینټ خلکو ته سجیسټ کوي. نو د دوی سبسکرایبرز د چوکه د کنه په میلیونونو سبسکرایبرز په میلیونونو ویوز راځي د دوی. او زموږ نوی چینل دی نو د دې مطلب دا دی چې زموږ دغه نوی چینل چې کوم دی دا د خلکو سره ډغره وي او په نږدې وخت کې دا به انشاءالله د دوی نم ډېر زیات مخکې ځي. Thank you so much for giving us your precious time. بس همدغه 15 ساينس دي او دا غټ ساينس دي. که چېرته ستاسو په چینل کې 15 واړه وي، 2 وي، 3 وي، 4 وي، نو انشاءالله ستاسو چینل ډېر زیات ښه روان دی او په نږدې وخت کې به تاسو هم وایرل شي. See you inshallah in next video.